یو څو مهمې خبرې چې په کوم ځای کې د خبرو ته د احیان نه ورکول کېږي، هلته مهمه دغه ده چې سړی خاموش پاتې شي. دوهم، چې کوم ځای کې درته عزت نه ملاویږي، چاهې خوراک که د سرو زرو لوښو کې ولې نه وي، هلته بیخي مزه. دریم، د هر انسان پیژندنه د هغه حرکاتو او سکناتو نه معلومیږي. د اول نه خاموش او ځان صادق کا نږدو لهجو کې به د هغه اصلیت د هغه کردار څخه وپېژنې. څلورم، کله چې یو نوي ځای ته لاړ شي، تر ټولو اول خاموشه کښېنه چې د هغو خلکو د رول طریقې او بحث نه ځان خبر کړي، هغې نه بعد بیا خبرې کوه. پنځم، کامیابه انسان هغه دی چې د هر چا خبرې ته غوږ ونیسي او په وزني خبرې دهیان او فکر وکړي. شپږم، علم او هنر حاصل کا، دغه لویه کامیابي ده، ولې چې دا هیڅکله تا نه څوک غلا کولی نشي. اووم، ځان ته زه ویل احمقانه فعل دی، د ځان بربادۍ ته اشاره کول دي، لکه ژوندی مثال یې شیطان. نمبر 8 یعنی 8، په محفل کې د بل چا د خولې خپل تعریف ته هرگز مه خوشحالیږه، کیدای شي هغه ستا د پساولو اولنی اقدام کوي. ستاسو کشر، ستاسو ورور شعیب جانی اورکزی.